سلام قدرمنو لیدونکو ستړي ماشي په امر ګرځوم د نن ورځو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم دوحه کې خلیلزاد او ملا برادر د سولې هوکړې پر تطبیق خبرې کړې دي د راپورونو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دوحه کې له طالب پلاوي سره کتلې دي په دې لیدنه کې د زندانیانو پر خلاصون د هوکړې پر بشپړ تطبیق له هوکړې پر سرغړونې او نور ورته مواردو خبره شوې دي د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شاهین هم وایي چې خلیلزاد د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي د په خبره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نټو ځواکونو عمومي قوماندان جان راس کټمیلر هم حاضر وو دغه لیدنه د قطر د لومړي وزیر د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني په قربتوب ترسره شوې ده شاهین وایي چې په دې لیدنه کې د هوکړې پر بشپړ تطبیق د زندانیانو په خلاصون کې د ځنډ پر څرنګوالي او د غرض له هوکړې پر سرغړونې خبره شوې دي د امیر روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د ډاکټرانو محافظتي لباس مثبته نتیجه ورکړې فیروز الدین پیروز چې په کابل کې د ماسک او محافظتي بستو د تولید په برکې پرانیستي ته وینا کوله وویل چې د افغان لوري دغه تولید شوی لباس لومړی پر خپل ځان ازمویلی او 13 ورځ له دغه لباس سره افغان جاپان روغتون ته تللی و او له ناروغانو یې لیدنه کړې د امیر روغتیا وزیر همدراز وایي چې په کور دننه افغانستان کې 1 میلیون محافظتي بستو ته اړتیا ده بلخوا بیا امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا 9 مثبته پیښې ثبت شوې دي له دې ډلې 83 په کابل 15 په کندهار 6 په بلخ 4 په هرات 4 په غزنی او 2 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي په دې سره په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 214 ته رسیدلی دی کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د بشپړ قرنطین پلي کولو لپاره د عمومي واټونو له تړلو وروسته یې اوس د فرعي لارو پر تړلو پیل کړی او ژر به ټول ښار کې عمومي قرنطین عملي شي وسلوالو طالبان وایي په ټولنیزو رسنیو کې د منشور تر نامه لاندې پاڼې په دوی پورې اړه نه لري د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي چې دوی هیڅ ډول منشور یا تګلاره نه ده جوړه کړې او نه هم په رسنیو کې خپره شوې ګنګوسې کوم بنسټ نه لري ځینو رسنیو تر ورځ په خپلو راپورونو کې داسې پاڼې او اسناد خپاره کړي چې ګواکې طالبانو د خپل حکومت لپاره منشور جوړ کړی دی او د هغه له مخې به د خپل حکومت تګلاره ټاکي لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې مو اوریدل تر بیا ښې چارې